نننې زمونږ سبق سورة النساء پنځمه سپاره آیت نمبر 71 خوانوالی تر آیت نمبر 76 پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو خذوا حذرکم انیسی یرستاسو د دشمننا بیداری ستاسو فانفروا ثبات او انفروا جمیعا نو اوزی ڈلی ڈلی یا اوزی غن پیوزل. وَإِنَّ مِنْكُمْ او یقیناً بعض استاسونا لمن لیبطئن خامخا آغا سوکتی چی سستی خلق لرا جہادنا سستی خلق لرا جہادنا. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ نکو ارسیگی تاسو تا مصیبت قال قد انعم الله علی وائی دے تحقیق سر احسانوں کو اللہ پما باندے. اذ لم اکم معهم شہیدا کلچ نوم زو دی سر موجود. ولئن اصابکم فضل من اللہ او که ارسیگی تاسو تا پزل مال غنیمت من اللہ د طرف د اللہ نا لیقولن کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ نخامخا وائی دے تب وائی گنی نوا پمینس تاسو او پمینس ددکے دوستی. یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما ہائے افسوس تے مالرا چویزو دی سرا نو کامیاب شے بغم زپ کامیابائی لوی سرا. فلیقاتل فی سبیل اللہ پس جنگ دی اکی پلار د اللہ کے. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ آغا کسانو سرا چی غورکی جوند دنیا پا مقابلہ د آخرت کے. ومن یقاتل فی سبیل اللہ او چاچی جگڑ اکڑا پلار د اللہ کے. فیقتل او یغلب پس اوجل شو یا غالب شو پا دشمن. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما نظر دے چور با کمونگ دتا اجر لوئی. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ او سدی تاسو لرا چی جنگ نکوی تاسو پلار دا اللہ کی. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان او د پار د خلاصولو د کمزورو یعنی د سړو او د ښځو او د ماشومانو. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها آغا کسانو چوائی دی اے رب زمونگا اوبا سے مونگ لرا دا دی کلینا چی ظالمان دی اسیدن کی دا دے.
وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا او اگرزے مونږ لرا د طرف خپلنا معاون وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا او اگرزے مونږ لرا د طرف خپلنا امدادی الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله آغا کسان چی ایمان راوڑے دے جنگ کئی پلار د اللہ کے والذین کفروا او آغا کسان چی کپر کڑے دے یقاتلون فی سبیل الطاغوت جنگ کئی پلار د شیطان کے فقاتلوا اولیاء الشیطان نو جنگ او کئی دوستانو د شیطان سرا ان کید الشیطان کان ضعیفا یقیناً چل د شیطان دے کمزور ہے